وایي ډمې ډمې یار دې مړ شو. ویل د کومې کوڅې؟ دا خلک د افغانستان د ازادۍ او جمهوریت چغې وهي، خو په همدې حال کې په زرګونه افغانان د لوږې سره لاس او ګرېوان دي. داسې کسان شته چې د یوې ګولۍ وچې ډوډۍ پیدا کولو ته هم محتاج دي. خو دلته بیا ځینې نابوه خلک په یوه شپه کې د زرګونو ډالرو د بې ځایه تفریح لپاره پر یوې ناپاکې پاکستاني اصله ډمې لګوي، یوازې د دې لپاره چې نوموړي د دوی د قبیلو نومونه په سندرو کې اخلي. دا یو غمجن، دردونکی او د شرم وړ حقیقت دی چې زموږ د ټولنې اخلاقي او فکري زوال په ډاګه کوي. پر ځای د دې چې دا پیسې د بېوزلو کونډو، یتیمانو او مسکینانو په لاسونو کې ولګوي، دوی په داسې لارو ضایع کوي چې نه د دین او نه عقل او نه د انسانیت له اصولو سره برابري لري. بس الله پاک دې زموږ په حال رحم وکړي، عقل، پوهه او انصاف راکړي څو د دې ډول ناسم او بې معنا کارونو مخه ونیسو او خپل ملت د تباهۍ له لارې راوګرځوو.